بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو څوک واده وکړي نو د دوو اولادو ترمنځ څومره قدر وقفه پکار ده؟ څو کاله باید ښځه اولاد منع کړي بیا بل اولاد راوړي، یا ضرورت ولري یا بې ضرورته؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې یو څوک واده وکړي نو د واده کولو څخه یو اهم مقصد دا هم دی چې الله عز وجل اولادونه ورکړي. دا چې د دوو اولادو په منځ کې فاصله څومره ده په شریعت کې دغه اندازه نه ده ټاکل سوې. او دا چې دوهمه خبره دا چې که چیرې ضرورت وي یا بې ضرورته یو څوک وغواړي د موقت وخت دپاره اولاد منع کړي، دا جایز دی. نو که خپله ځینې ملحوظات ولري د ضروریاتو یا بې ضروریاتو د موقت وخت دپاره وي اولاد منع کول یا یو اندازه وقفه ورکول، پر دې شرعي ممانعت نسته، مګر که څوک داسې کوي چې وایي چې شرعي اندازه څومره ده هغه نه ده ټاکل سوې. تبین الحقایق جلد 2 صفحه 9، العنایه جلد 14 صفحه 250، رد موتار جلد 3 صفحه 115. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.